السلام علیکم دوستانو. آیا تاسو کله فکر کړی دی چې ښځه په کومو وختونو کې د خپل خاوند سره د نزدېکت او یا هغه ته د نږدې کېدو یا د کوروالي احساس کوي؟ قدرمنو، په یاد ولرئ چې د ښځې او خاوند دواړو ترمنځ دا کوم احساسات چې وي دا ډېر زیات ضروري وي، ځکه چې په همدې سره دوی خپل ژوند د خوشحالو ډک تېرولی شي. نو راځئ دا ویډیو راسره تر اخره وګورئ چې تاسو په خپل منځ کې دغه کومه رشته چې ده دا څنګه مضبوطولی شئ. په دې کې یو څو رازونه چې ډېر زیات ضروري دي. هغې کې لومړی دا چې کله ښځه د مینې احساس وکړي، یعنې کله چې خاوند د ښځې سره په ډېر رومانټیک انداز کې چلند کوي، په ډېر رومانټیک انداز کې ورسره خبرې کوي، یا ناڅاپي هغې ته یوه تحفه راوړي یا د هغې ستاینه وکړي، یعنې د هغې صفت وکړي، نو په دغه دوران کې د ښځې نږدې کېدو ته زړه کېږي او تاسو به پوه شوي یئ چې یعنې کوروالي ته یې زړه کېږي، ځکه چې ښځه فکر کوي چې خاوند مې ما سره ډېر زیات خوشحاله دی او د خاوند د هرې خبرې ته هغه ډېره زیاته خوشحالېږي. کله چې خاوند یوه لویه مسافري وکړي او بیا کور ته راشي، یعنې دویم دا چې خاوند کله بهر ملکي وي یا په لرې ښار ته تللی وي او په میاشتو میاشتو مسافر وي، نو چې کله ښځې ته یعنې خپل کور ته راشي، نو په دغه دوران کې ښځه غواړي چې د خپل خاوند نه قربان شي او خپل خاوند سره په مینه محبت باندې نزدېکت وکړي. دریم دا چې د ښکلو خاطرو یادولو په وخت کې کله چې ښځه او خاوند یو ځای ناست وي، د خپل تېرو وختونو ذکر کوي او په دې سره د دوی دواړو هغه رومانټیک وختونه چې دی دوی ته یادېږي، رومانټیکې خاطرې ورته یادېږي، نو دوی بیا غواړي چې یو بل ته نږدې شي او نزدېکت وکړي. او دویم دا چې کله هم په ښځه باندې داسې څه سخت وخت راشي او خاوند د هغې ملاتړ وکړي، کلک ورڅخه ودرېږي، هغې ته ډاډ ورکړي او هغې ته هر قسم احساس ورکړي چې زه تا سره یم، هېڅکله به هم تا پرېنږدم، نو په دغه دوران کې هم ښځه غواړي چې خپل خاوند سره نزدېکت وکړي. نو دوستانو، که تاسو غواړئ چې ستاسو دا اړیکې یا دا رشتې تل تر تله تازه او مضبوطې پاتې شي، نو کوشش وکړئ چې خپلې ښځې ته مینه ورکړئ او د هغې خیال وساتئ، نو په دې سره به ستاسو دا ژوند ډېر زیات د خوشحالو ډک شي.